د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر د سکون رسنیز ګروپ څخه لیدنه وکړل. تېره ورځ جمعه د 22 نیټه د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مشر او ورسره مل پلاوي هلمند کې د سکون رسنیز ګروپ څخه لیدنه وکړل او د دې رسنیزې ادارې فعالیتونه یې وستایل. د لیدنې پر مهال د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مشر ویل چې هلمند د نورو ولایتونو په پرتله پر رسنیو محدودیتونه زیات دي او په خبره یې چې د یادې ستونزې د حل په موخه غواړي چې له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړي او د محلي رسنیو پر وړاندې پرتو ستونزو ته حل لارې ولټوي. هلمند کې داسې مهال د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مشر د سکون رسنیز ګروپ څخه لیدنه کوي چې په تیرو 2 نیمو کلونو کې ډېری رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه درولي دي او پاتې د سکوت له ګواښ سره مخ دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې جاپان د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د $450,000 په ارزښت د 6 امبولانسونو مرسته وکړل. د عامې روغتیا رئیس محمد ادم مسلم وایي چې د جاپان په مالي ملاتړ د افغانستان لپاره 14 ارادي امبولانسونه ځانګړي شوي وو چې 6 ارادي کندهار ته ورکړل شول. د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال ننګرهار کې د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون زیانونو د مخنیوي لپاره باید نړۍ په ځانګړي ډول صنعتي هیوادونه خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي ټینګار کړی هغه څه چې د افغانستان مشروع حق بلل کیږي باید ورکړل سي. د لوګر د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال له دغه ولایت څخه په کور دننه او له هیواد څخه بهر مارکیټونو ته د 350 میلیونو افغانیو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالیو ته نږدې د 16 میلیونو افغانیو په لګښت وارداتي برېښنا رسولو چارې پیل شوي. د مسؤلینو په خبره د یادو پروژو په بشپړېدو سره به برېښنا ته د خلکو لاسرسی زیات سي او د دې ترڅنګ به د دوی په عوایدو کې زیاتوالی راسي.